احساس می تنگ د زړه می ډیر دی پریشان داستا حسن خو ډوري د شین خاله شین خاله دې سګړه خزي معلومات دې په خپل وکړه چې کوم به خزي دې شو او دا دویمه دې شو پښتونه چې داسې غیرت دی نو ضرور ګریوان نه دا هغه دوه مټیزو سر راوړه الله به دې ومنم الله به زه ویم چې ته زما بچی وې حلالې وې حلالې وې ګوره راشده زما دې زندگی خرابه کړه او خپله دې ځان بېدله کړو نه دې څوک شته او نه درله څوک راځي ما درته نه ویم چې اوس زه د بل امانت یم اوس مینې نه سم نه جوړېږي خو بس خدای دې هغه وکړي چې څه کوم خیر وي خان جی بس یې قهوه مې دله تیاره کړه خان جی د دې قهوې نه تاسو 2 ګوټه وکړئ انشاءالله په 2 منټه کې به تاسو ټیک شئ په دې ځنګل کې داسې بوټي ماته معلوم دي چې د دې نه ښه د مریضانو علاج په دې ما کړی دی ډېره زیاته مننه څوک خو راغلي نو نه خان جي څوک هم نه دي راغلي تاسو هېڅ غم ونه کوئ په دې ځنګل کې هر طرف ته زما کسان شته ټیک ده بل دا راته ووایه چې ستا هغه ملګری څه شو خان جي زما هغه ملګری له کور ته ورغلی دی د هغسې ایمرجنسي وه ښه هغه ته بیا ووایه چې ما ته پیسو بندوبست کړی دی په اکاونټ ته به نن پیسې راشي ښه بالکل خان جي تاسو د خدای خوشحاله ساتي زمونږ هم دقه ماشوم ته کاته دي بس چې دا خدای پاک ټیک کړي نور زمونږ هېڅ ټینشن نشته ټیک ده تاسو ورشئ
هی د ملالې خورې تاسو هم ځان ته چای واچوئ ښه او که څه ضرورت وي ما له اواز راکوئ راشده ستا طبیعت اوس څنګه دی ملالې زما په ځان هېڅ پروا نشته دی ما سره ستا غم و خدای مکه ما باندې څه وشو نو ستا به څه کېږي ټول سوچونه مې هم ستا لپاره دي او نه پوهېږم چې سالار دغلته چا رالېږلی و خو چې هر چا رالېږلی دی هم زموږ دشمنان دي او دې به زر زه معلومات وکړم سلاره تروري سلارو شول داخل کا سلاره وعلیکم السلام تروري څنګه تروري ښې الله دې خوشحاله کړه څه شو سلاره سالار بار وته مالک دی اجرې ته درغلی د حجرې ته خو نه و راغلی ځکه دلته راغلی کښېنه تروري څنګه میډم څنګه ده ښه ده میډم خو ښه وه دا شاپر کې مې کپړې روړي دي او واده درته خپله یاده ده که نه ده درته یاده واده کانچی ستاسو خبرې به څوک هېروي ما نه تاسو نه هېرېږئ ستاسو خبرې به رانه څه هېرې شي هغه سالار راغی که دی تاسو یادوو راغی السلام علیکم سلام سلاره څنګه خیر کینه راځه کینه مورې کینه کېنه پنجو خوا کې دې کېنه وزیري دې ولې نه ده لګولې نه یې راغلی څه چل دی یاره دلاور خان سر نه مې دا طبیعت داسې ټیک نه دې سر باندې مې دړو ما خو ناظر ته ستاسو ویلې ما ویل نن دلاور خان ته وایي چې هغه به نن چوټي وکړي او که نه ترور تپوس وکړم او تل مې نه دی راغلی او تاسو دواړو ته خو خپله واده یاده ده که نه د ماریا
راشده د نورو نه ګیلې مه کوه تا دښمني ځان ته په خپله کتلې چې ځکه تا پردي عزت ته لاس اچولی دی پښتانه هر څه معاف کوي خو خپل عزت چاته نه معاف کوي او بیا ته زما غمونه پرېږده ته خپل غم وکړه ملالۍ د پیغور خبرې مه کوه که په نن ورځ زما دا حالت دی د دې قصوره هم ته یې ما تا سره مینه کړې ده زه یې پالم او بار بار ته ما ته پردو خلکو خبرې کوې چې زه د هغه عزت یم او د هغه عزت یم دومره زر دې هېر کړم دومره زر بې وفا شوې دا خو زه یم چې په هماغه وعده در سره او په هغه لوز در سره ولاړ یم هېر دې شو هر څه نن راځي خبرې ما ته کوي زه پلان کې عزت یم او پلان کې عزت یم ته کښېنه ستا طبیعت دا او کلاس ما ته نن دا پته ولګېده چې ستا مینه فریب و بې وفایي وه که تا ما سره زړه نه مینه کوله ته به د هغو ډولۍ ته ختیم نه انکار به دې کړی راشده دا د پښتو معاشره ده او د پښتو معاشره کې جنکې ګونګې وي پښتو 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 همدغې پښتو خو ډېرې جنکې د میچن په دل باندې دل کړې ډېرې جنکې د مینې په جدایۍ باندې وسوځېدې پښتو یې راټینګه کړي خو دا نه ګوري چې زما د مینې دنیا روانه شوه او ته کومه پښتنه یې ستا د مور حالت تا ته یاد دی چې په کوم حالت زموږ کور تللې وه زما د پلار عزت لوټ شوی تا خو به زما د پلار شملې ته کتلي و که نه راشده اوس یې زما د مور نوم واغشتو آینده دپاره زما د مور نوم وانخلې هېڅ هم نه ویم درته ملالۍ چې ستا دومره ناخوښ یم زه به نن بوځم او برملا ته ووایه چې زه راشد کمال بوتلی وم ستا د مخامخې د ما مړ کي زما په ځان هېڅ پروا نشته دلاور هم هاو واو ما ورته ویل ملمانه تاسو ته هېرېږئ وعدې به څه هېرې شي کپړې مې ولا روړي دي او تیار یې کړه او راوې باسه مولې کپړې وال دلاور خانه بچي یو خبره مې کوله مالکو کارې دې راته نه ورور ستا خو هر خبره ما ومنله عزت مې نیلام شو لور مې تاسو له درکه په کور کې نشته ستاسو هغې نه پس به هم ته ما ته خبرې کې نه نه د ملالې خبره نه ده ما ویلې هغه ماري زړه تنګ شوی و ما دلدار ته مې ویلې ما د خپلې ښځې له به هم چکر ورکړي او ماري له به هم چکر ورکړي څنګه نو بار ته دي ته څه وې ترورې ما سره دې واده کړی و ما دله کپړې م راوړې ګاډۍ مې راوستې دي زه به ګلبانو له څه جواب ورکوم نه نه رابشي رابشي دلاور خان رابشي د بیبي مطلب دا دی چې هغه دلدار سره وتی دي سلاره تا ته ښه پته ده تا ته ښه پته ده چې په معاشره کې ځوانه ما ته خلک خان وایي زه خان یم او تا ته دام پته ده چې خان چې کم لوف زبان د خولې نه وباسي که نه هغه یو خبرې یا الله ما خو تا ته ډېر وجړل ډېر شکایتونه مې وکړل خو پروردګاره کاش چې تا زما فریاد اورېدلی وي الله کو تا چېرې ماله اولاد راکړو خو زما غېږه د اولاده ډکه وه نه به ما ته لیوره خواښې پیغور کړو نه به زه در په در او خورې په سر لکه د لیونیانو په لارو کوڅو کې نه ګرځېدم یا الله زه به چېرته ځم الله دوه ورځې وشوې چې ما هېڅ هم نه دي خوړلي د لوږې نه مې په خېټه کې درد دی
रंडी साहब दिन तारा बची बुसु क्यों बनू नशो बोलते ما ته صفا خبر وکړي तो तुम دلاور خان زما غورندار نه ده پته نشي ماري ته داسې څه خبره کړې ده ماري د کوره وتی ده هیڅ پکې نه لګي څنګه ماریا نشته چې ماریا نشته نو دلته تاسو څه کوئ وځئ دلته نه بارشه 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 تم بارشه 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 وځئ دلته نه تاسو تمام وینئ زه به پیټرول اچوم وځئ وځئ دا سامانونه مارئ وځئ مارش صبئ هیڅ کلم نه ملالې زما دا مطلب و چې زه د مینې قرباني ورکوم چې ته هم راته په دغه قربانۍ کې شامل یې خو ته نه ټیک ده چې څنګه ستا خوښ یې هماغه شانتې به کېږي تا به د خپل کور ته نن ولېږم راشده تا آخر مطلب څه دی ته ما په صفا الفاظ ولې نه پوهیې زما دا مطلب دی چې دا د نه زړه رشته ده دا جهالت دی او زه دا نه خوښوم چې په کومه رشته کې ستا زړه نه وي کوم هلک ستا خوښ نه وي او ته د هغه کور ته لاړه شي او ټول ځواني او ټول ژوند دلته تېر کړي څه وکړم مور او پلار مړه کړم نه ملالې نه مو مور پلار وژنه او مه ته څه کوه چې څه کوم هم زه به یې کوم او زه څوک نه وینم چې زما عزت ته څوک لاس واچوي زه هسې اوس بدنام یم ټول خلکو ته پته لګېدلي چې ملاله رشید کمال بوتلې ده او که هر څوک په دې قصه کې راځي او زما عزت ته لاس اچوي د خپل ځان په خپله ذمه واري ته سم مه کوه پوه شوې الله دې مخکې خیر کړي هر څه سوځومه هر څه ته زموري زر زم ته ده دلاور خان خیر دی لږه ګزاره وکړو زما د صبر پیمانه دې ختمه کا او ته ماته گزاره وکړه دلاور خان تاسو فیصله وکړئ ما د ملالې پته هم لګولې وه لږه ګزاره وکړئ چې څو پورې د ماله ملاله نه پیدا کړې که نه په دې کور کې رانه یو سیکنډ هم نشي پاتې کېدی یو سیکنډ دلاور خان تاسو ماله لږ شان ټیم راکړئ راشد کمال او بابر کمال ته ما پلان جوړ کړی دی خو ماله لږ شان ټیم راکړئ ماله خوږې ګولې په خوله کې مه راکوه دا کار پیل وکړه او بیا ماله راشه خواله شبه زه دلته نه زه ګنې وینې د سکمه چې کوم دله شي نو د دلاور خان په حواله شي څومره ښکلې بوډۍ ده دا به مې زه ماریا لور له یوسم ماریا خو نشته زویا دا بوډۍ په څو ده
1127 بیا دا څه ډېر په حساب نه پوهېږم 11 ښه دا ګوډۍ زما خوښه شوه دا به مې زه لور له وړمه مې همدا کښېږده ځکه چې اوس ما سره پیسې نشته او دا خرڅه نه کوي ځان سره یو څه سبا به پیسې راوړي نه زویه زما خو لور نشته لا فلحال زما نه روکه ده زویه دوا ورته کوه چې الله پیدا کړي نو دا ګوډۍ به بیا زه ستا نه وړم دا سایډ ته کښېږده چې الیور نه کړې ښه یا الله چې زما لور به چېرته وي چې مړه به یو که ژوند دی نه نه یا الله ته په خپل حفظ و امان کې وساتې زما خو په دنیا کې دغه یو لور وه سالاره زما یو خبره واوره خو دې ځنګل ته د راتلو ستا څه چال وي نو بیا به ته مانه جمدی نه یا الله نور زما په دې دنیا کې ځای نشته زما فریاد دلته چا هم ونه رېدو خدایه زه ستا خواله درځم لاس می تنگ د زړه می ډیر دی پریشان ناستا حسن خو ډوري د شین خاله